بډې ویل کېږي دوست ته. brave ویل کېږي زړور ته. happy ویل کېږي خوشحاله. sad ویل کېږي خفه. smart ویل کېږي هوښیار ته. tired ویل کېږي ستړی شوی. small ویل کېږي کوچنی. big ویل کېږي لوی یعنی غټ. big. kind ویل کېږي مهربان ته. kind. angry ویل کېږي په غوسه. angry. beautiful ویل کېږي ښکلی. ugly ویل کېږي بدرنګه. ugly. clever ویل کېږي هوښیار ته. clever. simple ویل کېږي اسانه. simple. complex ویل کېږي پیچلی یعنی سخت. complex. quiet ویل کېږي ملګرو خاموشه. quiet. fast ویل کېږي چټک یعنی تیز. slow ویل کېږي ورو یعنی کراره ورو. slow. patient ویل کېږي ناروغ ته. چې کله یو انسان ناروغه وي د هغه لپاره به موږ patient استعمالو. صحیح دی. impatient ویل کېږي بې صبره. کوم کس چې ډېر بې صبره وي د هغه لپاره به موږ impatient استعمالو. calm ویل کېږي ملګرو آرامه. دا کالم نه ویل کېږي دا ویل کېږي calm آرامه. excited ویل کېږي ډېر خوشحاله. excited. careful ویل کېږي ملګرو محتاط یعنی احتیاطمن سړی ته careful ویل کېږي. او careless ویل کېږي بې پروا ته. کوم انسان چې بې پروا وي د هغه لپاره به موږ careless استعمالو. صحیح دی. frustrated ویل کېږي ناامیده. frustrated. plot ویل کېږي ملګرو سازش یا دسیسې ته plot ویل کېږي. صحیح دی. insane ویل کېږي لیوني ته او لیوني ته crazy هم ویل کېږي او insane هم ورته ویل کېږي. wise ویل کېږي هوښیار ته wise هم ویل کېږي. clever هم ورته ویل کېږي او smart هم ویل کېږي. صحیح دی. polite ویل کېږي ملګرو ادبناکه. polite. rude ویل کېږي ملګرو بد اخلاقه. rude. foolish ویل کېږي ملګرو احمق ته. احمق انسان ته foolish ویل کېږي او صادق انسان ته honest ویل کېږي. honest صادق. او بې ایمانه کس ته dishonest ویل کېږي مطلب چې صادق نه وي د هغه ته بیا موږ dishonest وایو. بې ایمانه چې صادق نه وي. څه دی. successful ویل کېږي ملګرو بریالی شخص څه ویل کېږي successful ویل کېږي. څه دی. او ناکامه ته ویل کېږي unsuccessful ناکامه. cheerful ویل کېږي ملګرو خوندور ته. cheerful. adventurous ویل کېږي ملګرو په زړه پورې. adventurous. coward ویل کېږي ملګرو ډارن ته. ډارن شخص ته ویل کېږي coward ویل کېږي. confident ویل کېږي ډاډمن ته. لکه څوک د یو شي باره کې ډېر ډاډمن وي که موږ ورته وایو چې he یا she is a confident person. هغه یو ډاډمن شخص دی. دی نو هغه لپاره موږ بیا confident استعمالو. doubtful ویل کېږي شکمن ته. کوم انسان چې شکمن وي د هغه لپاره موږ doubtful استعمالو. grumpy ویل کېږي ملګرو بدرنګه. او مخلص انسان ته څه ویل کېږي sincere مخلص. insincere ویل کېږي بې رحمه. کوم انسان چې مخلص نه وي بې رحمه وي هغه ته بیا موږ insincere وایو. څه دی. responsible ویل کېږي مسؤل ته. ذمہوار یا مسؤل انسان ته responsible ویل کېږي. irresponsible ویل کېږي بې مسؤلیته. کوم انسان چې مطلب بې مسؤلیته وي هغه ته بیا موږ irresponsible وایو. څه دی.
fragile ویل کېږي ملګرو نازک ته. کوم شی ډېر نازک وي هغه لپاره موږ fragile استعمالو. څه دی؟ diligent ویل کېږي ملګرو زړور ته. زړور انسان ته diligent ویل کېږي. او سست انسان ته ملګرو lazy ویل کېږي. lazy سست انسان. څه دی؟ او بل موږ سره دی optimistic ویل کېږي ملګرو خوشبینه انسان. لکه څنګه؟ لکه کوم انسان چې مثبت فکر کوي، مثبت فکر لري، یعنی مثبت فکر کوي، د هغه لپاره موږ optimistic لغات استعمالو. څه دی؟ لکه موږ وایو که نه چې هغه یو مثبت فکر انسان دی، نو څنګه وایو؟ he is an optimistic person. هغه یو مثبت فکر انسان دی. او دې متضاد چې د ملګرو هغه pessimistic دی. pessimistic بیا ویل کېږي ملګرو بدبینه. مطلب چې د یو شي باره کې منفي فکر کوي هغه ته بیا موږ pessimistic وایو. لکه موږ وایو چې هغه یو منفي فکر انسان دی. he is a pessimistic person. څه دی؟ نو ملګرو امید لرم چې دا لغاتونه به ستاسو خوښ شوي وي. که چېرې تاسو دغسې لغاتونه غواړئ ملګرو نو ما ته حتما په کمنټ کې ولیکئ چې دا لغاتونه موږ غواړو او موږ ته مطلب دې راتلونکي ویډیو موږ ته جوړه کړه. څه دی؟ نو دا ویډیو ملګرو حتما سره لایک یا چینل هم سره سبسکرایب کړئ داسې نورو مهمو ویډیوګانو لپاره. Thank you so much for watching this video.